سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. نن د سلواغې شپږویشتمه په افغانستان کې د پخواني شوروي د سره پوځ د ماتې او د وتو له ورځې سره برابره ده. له نن څخه پوره 10 کاله مخکې په 1380 لمریز کال کې د پخواني شوروي سره پوځ له 9 کالو او څو میاشتو د افغانستان له لاندې کولو وروسته د افغان ولس د جهاد په پایله کې د ځاني او مالي زیانونو په منلو سره د هېواد پرېښودو ته اړ شول. په دې 9 کلنه مبارزه کې شاوخوا 2 میلیونه افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او په زرګونه نور معلول او د هېواد پرېښودو ته اړ شول. ولسمشر غني تېره ورځ په آلمان کې د مونیخ امنیتي ناستې په څنډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره وکتل. د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبرپاڼې له مخې په دې کتنه کې د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړېدو په ګډون پر راتلونکو اقداماتو او په سیمه کې د سولې په اړه د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث او خبرې شوي دي. د خبرپاڼې له مخې زلمي خلیلزاد په دې ناسته کې ویلي امریکا د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت په سولې بهیر کې د اسانچارې رول لري او له افغان حکومت سره به په ګډه مخته ولاړ شي. ټاکل شوې د سولې په اړه مشورتي ملي جرګه په راتلونکې میاشت کې جوړه او په هغې کې به د سولې پر بهیر د نه معاملې وړ ارزښتونو او انعطافونو په اړه بحث وشي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې په هره برخه کې د افغان حکومت کوربهتوب ته چمتو دی. عبدالعزیز کاملوف تېر مازدیګر په آلمان کې د مونیخ امنیتي ناستې په څنډه کې له ولسمشر غني سره په کتنه کې زیاته کړه حکومت یې د افغان حکومت د ټولو پالیسیو او د افغانانو په مشرۍ مالکیت او کنټرول د سولې له بهیره ملاتړ کوي. ولسمشر غني هم په دې ناسته کې افغانستان او ازبکستان دوه ستراتیژیک او سیمه ییز ملګري هیوادونه وبلل او د ازبکستان د کوربهتوب له وړاندیزه په مننې زیاته کړه. د سولې له هوکړې وروسته به په پراختیایي پروګرامونه او کارونه زیات شي چې د اروپایي ټولنې او د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د ازبکستان رول د دغو پروګرامونو په تطبیق کې ارزښتناک دی. یو کس د پکتیا په مرکز کې د انسان تښتونکو له منګولو وژغورل شو. د پکتیا د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي دغه کس چې میر حمزه نومیږي څو ورځې مخکې په ګردیز ښار کې تښتول شوی او د خوشي کولو په بدل کې د پیسو غوښتنه شوې وه. خو تر هغې مخکې تېره ورځ د احمد ابا ولسوالۍ د فیروز خیلو سیمې په یوې څمڅه کې د پولیسو له لوري تر پیدا کېدو وروسته خپلې کورنۍ ته سپارل شوی دی. د سرچینې په وینا د دغې پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. څارګره ملي اداره وایي د کابل ښار د شپږمې ناحیې اړوند پر یوه سپورټي لوبغالي د دوو ځانمرګو بریدونو 2 طرحه کوونکي او سمبالونکي نیولي دي. دا کسان چې احمد طارق او احمد فاروق نومیږي او د داعش ډلې غړي دي د کابل ښار له شاوخوا سیمو د څارګرې ملي ادارې د کارکوونکو له لوري نیول شوي دي. د یادولو وړ چې په دې خونړي برید کې چې د روان کال د وږي پر 14مه ترسره شوی د 2 خبریالانو په ګډون څه باندې 60 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړ او د 15 نور خبریالانو په ګډون نږدې 100 نور کسان ټپیان شوي وو. او کورنیو چارو وزارت وایي د ملي امنیت شورا مخکینی مرستیال دین محمد جرأت یو اندازه دولتي پوځي تجهیزات بیرته دولت ته سپارلي دي. تر دې مخکې کورنیو چارو وزارت نوموړي ته 2 ساعته وخت ورکړی و چې د دولت ټول تجهیزات بیرته کورنیو چارو وزارت ته وسپاري. خو د یاد مهلت له پای ته رسېدو وروسته هغه یوازې 2 حملې موټر او 2 داشکې له 2000 مرمیو سره یو ځای تېره ورځ کورنیو وزارت ته سپارلي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویاندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمي زیاتوي ښاغلي جرأت ژمنه کړې چې پاتې تجهیزات او موټر به په راتلونکې اونۍ کې دغه وزارت ته وسپاري. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.